خدایا پس سخت امتحان کی راغلم صبر جن کوم دی دوران کی راغلم خدایا پس سخت امتحان کی راغلم صبر جن کوم دی دوران کی راغلم سارا منزل د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق هجران کی راغلم صبر جن کوم دی دوران کی راغلم خدایا پس سخت امتحان کی راغلم صبر جن کوم دی دوران کی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واورېدل چې صداقت او رښتینولي د مؤمن او مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت دی او باید چې هر مسلمان که زموږ ورونه وي او که زموږ خویندې وي ځان په صداقت او ځان په رښتینولي باندې سمبال کړي، ځکه داسې یوه ورځ راتلونکې ده چې هلته به ستاسو صداقت او ستاسو رښتینولي تاسو ته ګټه ورسوي او تاسو به په خپل رښتینولي باندې اعتماد ولرئ. لکه چې الله رب العزت په سورة مائده کې 119 آیت کې فرمایي هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. دا هغه ورځ ده چې رښتونو ته به رښتینولي او صداقت ګټه ورسوي. نو که په دنیا کې د خپل ژوند په صداقت او رښتینولي سره تیر کړی وي، د کذب، د چل او د فریب او د دروغو نه د ځان ساتلی وي، نو دا ستا صداقت او ستا رښتینولي به د آخرت په ورځ تا ته ګټه درسوي او انشاءالله چې په خپلې رښتینولي سره به جنت ته داخلیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورة احزاب کې 7 او 8 آیت کې فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. الله فرمایي او کله چې موږ له پیغمبرانو او له تا څخه تعهد واخیست او له نوح، ابراهیم، موسی او د مریمې له زوی عیسی له دې ټولو څخه مو کلک عهد واخیسته څو له رښتینو څخه د دوی د رښتینولي پوښتنه وکړي. سبحان الله، حتی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام د صداقت او رښتینولي په اړوند تر بیا پوښتنې لاندې نیول کیږي. ابراهیم، عیسی علیهم السلام، نوح علیه الصلاة والسلام تر پوښتنې لاندې راځي. نو هغه به بیا څنګه حالت وي چې دروغجن تر پوښتنې لاندې راځي چې ټول ژوند یې په دنیا کې په کذب سره تیر کړی وي، ټول ژوند یې په دنیا کې په فریب سره تیر کړی وي. کله چې الله رب العزت د دوی نه بیا پوښتنه کوي نو د دوی حال به هلته څه وي؟ نو تاسو تصور وکړئ درنو اوریدونکو چې د آخرت په ورځ به د خپلې رښتینولي په هکله تر پوښتنې لاندې راځئ یا د خپلو دروغو په اړوند. یا الله زموږ ساتنه وکړه، موږ حفظ کړه، د دروغو نه وساته او تل لپاره زموږ ژبې په رښتیا او په صداقت باندې پرانیزه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت په یو ارزښت لرونکي حدیث کې زموږ لپاره بیانوي چې د بشریت له اوږده ځنډ نه وروسته په هغه سخته ورځ کې چې خلک به 50,000 کاله پښې لوڅي او بربنډ ولاړ وي او لمر به د دوی سرونو ته رانږدې کیږي
ټول بشریت به یو یو پیغمبرانو ته ورځي او وایي به د خپل رب په وړاندې زموږ شفاعت وکړه چې حساب شروع شي. تر دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته به ورشي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته به ووایي چې د خپل رب په وړاندې زموږ شفاعت وکړه چې حساب شروع شي. ښه متوجه اوسئ. حضرت ابراهیم علیه السلام به ورته ووایي زه خپله دا کار زه نشم کولی، دا کار زما نه دی، ما 3 ځله دروغ ویلي. تعجب مه کوئ. حضرت ابراهیم علیه السلام د حق د ژغورلو لپاره له 2 اړخیزه جملو څخه استفاده وکړه. هلته وفرمیل بل فعله کبیرهم هذا. کله چې بوتان ټول مات کړل نو اتبرګی راوړه، د هغه غټ بت په غاړه کې واچوه. کله چې مشرکینو پوښتنه وکړه چې دا بوتان چا مات کړي نو ابراهیم علیه السلام ویلې بل فعله کبیرهم هذا، دې غټ مات کړي. او په بل ځای کې وایي انی سقیم. او کله چې د مصر خاورې ته اوړي د بیبي سارې په هکله چې ترې پوښتنه کیږي دا څوک ده، وایي دا زما خور ده او حال ده چې هغه یې میرمن وه. ابراهیم علیه السلام د حق د ژغورلو لپاره له 2 اړخیزه جملو څخه استفاده کړې ده. خو بیا هم د آخرت په ورځ چې کله بشریت حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورځي چې د خپل رب په حضور کې شفاعت وکړه تر څو الله حساب شروع کړي، نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي دا زما کار نه دی، ځکه ما 3 ځلې دروغ ویلي. سبحان الله، د هغه چا ورځ او حال به څه وي چې ټول عمر کې دروغ وایي او ټوله ورځې او ټول وختونه په دروغو باندې تیریږي. د هغه حال به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې څه وي. نو د دې نه وروسته به ټول بشریت د محمد رسول الله حضور ته راشي. محمد رسول الله به وفرمایي چې دا زما او دا زما. تر عرش لاندې به په سجده پرېوځي او الله به هغه ته غږ وکړي ای محمده خپل سر دې راپورته کړه چې ستا غوښتنې پوره کوم او ستا شفاعت قبلوم. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ګورئ د مؤمن نفس څومره حساس دی. د ابراهیم علیه السلام نفس څومره حساس دی. تصور وکړئ چې څومره ډیر دي هغه کسان چې دروغ وایي خو احساس نه کوي چې هغوی به له څه ګواښ سره لاس او ګریوان شي. واقعا چې مؤمن خپلې ګناوې د غره په شان ویني، خو منافق خپلو ګناوو ته د یو مچ په څیر ګوري. خپل ګناه اصلا ورته ګناه نه ښکاري. الله دې زموږ ژبې په صداقت او په رښتینولي باندې خلاصې کړي. د مشرکینو او منافقینو لکه څنګه چې په دنیا کې د خپل ژوند په دروغو سره تیر کړه، هلته چې د الله رب العزت د بیا پوښتنې لاندې راځي نو هلته به هم دا ظالمان دروغ وایي او دا به وایي چې یا الله موږ خو شرک نه و کړی. الله رب العزت په سورة انعام کې 23 آیت کې فرمایي ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. نو هغوی به له دې پرته بله فتنه راپورته نشي کړی چې په دې دروغو ویلو خوله وازه کړي چې ای زموږ پروردګاره پر تا باندې قسم چې موږ هیڅکله مشرکان نه وو. وګورئ درنو اوریدونکو چې دروغ چیرته رسیږي. د الله رب العزت په وړاندې د الله رب العزت په نوم باندې قسم خوري او الله ته دروغ وایي چې یا الله والله ربنا ما كنا مشرکین. الله بیا څه وایي په سورة انعام کې 24 آیت کې انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. وګوره ای پیغمبره په هغه وخت کې به دوی په څه ډول خپله پر خپل ځان دروغ وتپي او هلته به د هغو ټول خودساخته معبودان تری تم شي. په کومو بتانو باندې چې دوی ایمان راوړی و او هغه یې خدایان ګڼل هغه به ټول تری تم شي، د الله په حضور کې به ولاړ وي او هلته د دوی دروغ ویل څه ګټه هم نه رسوي. قیامت په ورځ د الله رب العزت په وړاندې تر پوښتنې لاندې راځي. پر دې سربیره پر دروغو باندې ټینګار کوي. هغه شریف تړون چې تا یې له ځان سره ژمنه وکړه هغه را په یاد شو. هغه تړون دا دی چې یا الله زه به نور دروغ نه وایم، د ستا سره دا ژمنه کوم. نو راځئ درنو اوریدونکو په خپلو اعمالو باندې بیا کتنه وکړئ چې په ورځ کې څومره دروغ وایئ او څومره د خپله ژبه په صداقت او په رښتینولي باندې پرانیزئ. د دروغو نه توبه وکړئ تر څو د آخرت په ورځ زموږ څیرې تورې نه وي او الله رب العزت څخه شرمنده ولاړ نه اوسو. طبیبان او ډاکټران
د تل لپاره وایي د ناروغي د درملنې لپاره لومړی باید ناروغي تشخیص شي. نو اوس موږ دا هم وایو چې ولې دروغ وایي، د دې دروغو لامل څه دی، د دروغو اسباب او اوزار څه دي. علماو کرامو د دروغو عوامل څلور ښودلي دي. لومړی لامل یې ډېر مشهور دی چې هغه له ستونزو څخه د وتلو لپاره. یو سړی د دې لپاره دروغ وایي، یوه خور د دې لپاره دروغ وایي چې د ستونزو نه ځان وباسي. ټول خلک مګر هغه کسان چې د الله تر رحمت لاندې دي په دغه سبب باندې اخته کیږي. د بیلګې په ډول میرمن ټوله ورځ کینی او تلویزیون ګوري، فاسد سریالونه ګوري. کله چې بېوزله خاوند له یوې سختې او ستړې ورځې له تېرولو وروسته کور ته راشي او په لیوالتیا سره پوښتنه وکړي چې ډوډۍ پخه شوې، نو د ښځې او د میرمنې رنګ بدل شي او په دروغو سره وایي چې زه خو ناروغه وم. حال دا چې دا ناروغه نه ده بلکې ټوله ورځ ناسته ده تلویزیون ته فاسد سریالونه کتلي دي. نو د دې لپاره چې د ستونزې نه ووځي د خپل خاوند ته دروغ وایي. خاوند ته خو د دروغ وویلې الله ته به څه وایي؟ یا زموږ بل ورور دی، هغه درس نه وایي، سبق نه وایي، هغه په امتحان کې ناکامه کیږي. کور ته د بیرته تلو په مهال زړه نازړه دی چې کور ته ولاړ شي او که نه. بالاخره خلاصون مومي. پلار چې ترې پوښتنه کوي په ځواب کې ورته وایي زه خو اول نمره شوی یم. خو له 3 اونیو وروسته یې د پلار له یاده وځي. پلار یې دوکه که. د دې لپاره یې دروغ وویلې چې د ستونزې نه خلاص شم. پلار یې دوکه که. دا ناکامه دی او پلار ته وایي زه اول نمره یم. پلار خو دې وغولو خو الله به څنګه کوي؟ نو خویندې او ورونه د دې لپاره دروغ وایي چې د ستونزې نه ځان خلاص کړي. نو ورونو او خویندې دغه ستونزه تاسو لپاره ښه ده، خو د خپله ژبه په صداقت او په رښتینولي باندې پرانیزئ چې الله درنه خفه نشي. په آثارو کې راغلي دي د رښتینولي په لټه کې اوسئ، که څه هم په هغه لاره کې مو هلاکت وي، ځکه چې په هغې کې خلاصون دی، یعنې په رښتینولي کې خلاصون دی. قسم په الله درنو اوریدونکو په رښتینولي کې خلاصون دی، نو نه ویل کیږي چې د دغه لامل په دام کې ونښلی. همدارنګه علمای کرام یوه بلیغه او لوړه وینا لري چې هغه وینا فکر کولو ته اړتیا لري. هغوی وایي که چیرې رښتینولي او سمون په یو ټپ باندې کیښودل شي هغه پرهر او هغه زخم رغیږي. نو که چیرته تاسو تیروتنه وکړه دروغ مو وویل، نو تاسو په خپلو دروغو باندې خپل نفس ژوبل که، په هغې باندې د رښتینولي او د صداقت مرهم کیږدئ، ستاسو زخم به انشاءالله جوړ شي. نو په دروغو باندې خپل نفس مه زخمي کوئ. خو بیا هم که تاسو نه کله دروغ وویل شو، بیرته د خپله ژبه په صداقت او په رښتینولي باندې خلاصه کړئ، تر څو ستاسو رښتینولي او ستاسو صداقت ستاسو د پرهر او ستاسو د زخم لپاره مرهم شي. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایی که رښتینولي او صداقت ما ټیټ راولي، زما په وړاندې له هغې لوړېدنې څخه غوره ده چې د دروغو په واسطه ترسره کیږي. ښه متوجه شئ. عمر څه وایي؟ که رښتینولي او صداقت ما ټیټ راولي، زما په وړاندې له هغې لوړېدنې څخه غوره ده چې د دروغو په واسطه ترسره کیږي. او حال دا چې ډیره نادره ده چې رښتینولي سړی ټیټ کړي، او دا هم ډیره نادره ده چې دروغ دې سړی لوړ کړي، کله هم نشي لوړولی. همدارنګه امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي سوګند په الله له هغه وخته چې پوهېدلی یم چې دروغ د دروغجنو د پستي لامل ګرځي، هېڅکله مې دروغ نه دي ویلي. په دې باندې موږ او تاسو پوهېږو چې دروغ خپل ویونکی سپکوي او بدوي. خو عمر بن عبدالعزیز چیرته دی چې هغه په رښتیا باندې خوله پرانیزي؟ که زیر شو اوس ټول د عمر بن عبدالعزیز په شان ټینګ هوډ کولی شو. آیا موافق یاستئ چې دا تصمیم ونیسئ چې بیا به هیڅکله خپله ژبه په دروغو باندې نه پرانیزو، ځکه دروغ سړی ټیټوي او رښتیا سړی اوچتوي. او حضرت جنید فرمایي د رښتینولي حقیقت دا دی چې په هغو وختونو کې رښتیا ووایه چې یوازې او یوازې دروغ تاته خلاصون درکولی شي، یوازې دروغ خلاصون درکولی شي، خو ته رښتیا او صداقت وایي. دې ته هوډ وایي.
الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي، الله دې موږ د دروغو نه وژغوري تر څو رب العزت زموږ او ستاسو نه راضي شي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. خدایا پس سخت امتحان کې راغلم، تصویر جنګوندې دوران کې راغلم. خدایا پس سخت امتحان کې راغلم، تصویر جنګوندې دوران کې راغلم. سره منزل پسې ستړی تږی شومه، سره منزل پسې ستړی تږی شومه. گرمیو د هجران کې راغلم، تصویر جنګوندې دوران کې راغلم. خدایا پس سخت امتحان کې راغلم، تصویر جنګوندې دوران کې راغلم. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. صداقت او رښتینولي هغه څه ده چې د الله رب العزت د خوښي او د الله رب العزت د رضا سبب ګرځي. تاسو ګورئ حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه د صداقت او د رښتینولي نه کار اخلي، الله یې توبه قبلوي. د تبوک په غزا کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 10 زره صحابه کرام ول. سخته ګرمي وه او واټن هم ډېر زیات و، تقریبا 1000 کیلومتره سفر و. منافقینو دې غزا ته د تلو پر مهال په بهانه او شاته پاتې کېدو لاس پورې کړ. خو له اصحابو څخه 3 تنه رښتیني ول چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړل. له هغو څخه یو تن هغه څوک دی چې د دغه داستان نقل منته کوي. نوموړی کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه دی. په هغو ټولو حوادثو او پیښو کې چې یادونه کیږي خپل ځان د کعب بن مالک په څیر کړئ او ما ته ووایي چې څه کار به وشي الله به توبه قبوله کړي. حضرت کعب بن مالک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم او لښکر حرکت وکړ او ما په مرتب ډول ځان سره وویل سبا ته له هغوی سره یو ځای کیږم. کله به چې سبا شو بیا به مې وویل خیر سبا به ورپسې ورشم، تر دې پورې چې له هغوی سره یو ځای کېدل زما لپاره محال شو. یعنې لا نړم د مدینې منورې په کوڅو کې وګرځېدم، له معلوم النفاق منافق او له هغه ناروغ څخه چې د ناروغي له کبله له ځایه نشه پورته کېدلی، له دوی پرته مې بل څوک ونه لیدل. کله چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام بیرته راوګرځېده زه خواره په غم او خوابدي کې راکېوتم. له ځان سره مې وویلې پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته څه ووایم، د ده له قهر څخه څنګه ځان خلاص کړم. حضرت کعب بن مالک وایي د دروغ ویلو په رایادولو مې پیل وکړ. زما نفس راته ویل چې دروغ ووایم، خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راوګرځېده باطل له ما سره الله پاماني وکړه او هوډ مې وکړه چې رښتیا به وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته راننوت او کېناست. منافقان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او ویل یا رسول الله موږ وبخه، یا رسول الله موږ بخښنه غواړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منافقینو قسمونه خوړل او رسول الله هم د هغوی ظاهر ومنه او د هغوی لپاره یې له روی رب څخه بخښنه غوښته او د هغوی سره بیعت نوی کوه او د هغوی باطن الله رب العزت ته سپارلو. او وروسته به دا منافقین ډېر په خوشحالۍ سره راوتل تر څو چې زما وار راورسېد. حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي کله چې زما وار راورسېده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم، له قهره یې مسکا وکړه او ویې فرمایل راځه ولې رانغلې؟ مګر د خپلې سورلۍ یعنې مرکب دې نه و اخیستی؟ آیا یو نوی اوښ دې نه و اخیستی؟ ته ولې د غذا نه پاتې شوې؟ ما ویلې ای د الله رسوله قسم په الله که له تاسو پرته د نړۍ له پاچاهانو سره کېناستلی وی نو په یوه بهانه به مې ځان د هغوی له قهر څخه خلاص کړی وی. زه په ډېر ښه توګه کولی شم مجادله وکړم. نو ای د الله رسوله که نن یو داسې څه ووایم چې تا پرې راضي کړم نو الله به ډېر ژر تا په ما باندې په قهر کړي. که رښتیا ووایم له ما نه خوابدی کېږي او زه له الله نه د عاقبت غوښتونکی یم. قسم په الله چې هیڅ کوم عذر مې نه درلود. منافقینو خو تا ته عذرونه وړاندې کړل خو ما هیڅ کوم عذر نه درلود. کله مې چې دا خبره وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل خو دغه رښتیا ووی او راته وفرمیل جګ شه تر څو ستا په اړوند الله رب العزت حکم وکړي.
درنو اوریدونکو، هغه کار چې کعب بن مالک کړی آیا تاسو هم کولی شئ چې د خپلې مور ته رښتیا ووایئ، خپل پلار ته رښتیا ووایئ، خپل استاد ته رښتیا ووایئ او خپل ژوند په دروغو کې تیر نه کړئ؟ په دې ځای کې یو ډیر په زړه پورې مفهوم دی. رښتینولي او صداقت په دې معنا سره نه ده چې مجازات نشي. کعب بن مالک وایي راولاړ شوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 ورځې له ما سره خلک له خبرو کولو څخه منع کړل او وروسته بیا دغه وخت تمدید شه 50 ورځو ته ورسېده. ویلي و چې دوی باندې به سلام هم نه کوئ، کلام به ورسره نه کوئ، اصلا به خبرې ورسره نه کوئ. لکه چې الله رب العزت په سورة توبه کې 118 آیت کې فرمایي حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم، تر دې پورې چې له دې پراخي سره په دوی ځمکه تنګه شوه او د دوی نفسونه هم تنګ شوي وو، ځکه چا ورسره خبرې نه کولې. حضرت کعب بن مالک وایي کله چې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له حضور نه رابهر شو، د بني سلمه د قبایلو نه یو تن راته راغی او ما ته یې وویلې ولې د فلاني او فلاني په شان ونه ویل او بخښنه دې ونه غوښته، یعنې تا به هم دروغ ویلي وی. کله چې تا دروغ ویلی وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا لپاره د بخښنې غوښتنه کوله، مګر تا ونه لیدل چې د هغو نورو لپاره یې د بخښنې غوښتنه وکړه. حضرت کعب بن مالک وایي چې دې سړي دومره خبرې راته وکړي چې نږدې وه بیرته د رسول الله حضور ته ورشم او خپل ځان تکذیب کړم، یعنې دروغ وبانې وکړم. خو زه په هوش شوم او دغه کار مې ونه که، په خپل صداقت باندې ټینګ پاتې شوم. حضرت کعب بن مالک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم 50 ورځې له موږ سره خلک له خبرو کولو څخه منع کړل، تر دې پورې چې زموږ د توبې قبلول د الله له لورې په قرآن کریم کې چې د قیامت ورځې پورې لوستل کیږي نازل شو. الله سپېڅلی دی چې دا آیت په ډېر ډول سره پای ته رسوي. د سورة توبې 119 آیت دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای مؤمنانو له الله څخه وویرېږئ او له صادقانو سره اوسئ. حضرت کعب بن مالک وایي د دې نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته ورغلم. کله چې جومات ته ورننوتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وکتل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه څیره له خوښي څخه وځلېده. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه څیره له خوښي وځلېدله نو ما هغه ته وویلې ای د الله رسوله قسم په الله چې د صداقت او رښتینولي پرته بل څیز ما ته خلاصون رانه کړ او زما د توبې له شرطونو څخه یو شرط دا دی چې له دې نه وروسته به له رښتیا پرته بله کومه خبره نه کوم. قسم په الله چې له هغه نه مې وروسته نور هیڅ دروغ ونه ویل. دا د حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه خبرې دي. حضرت کعب بن مالک وایي له الله رب العزت نه غوښتونکی یم چې تر هغه مهاله پورې چې زه مړ شم پر هغه باندې ټینګ ودرېږم. واقعا چې دغه داستان د مؤمنانو په ګټه دی. آیا کولی شئ چې خپل ځانونه له کعب بن مالک سره تشبیه کړئ؟ قسم په الله چې له داسې افرادو سره ځان تشبیه کول خلاصون او بریا ده. آیا ستاسو نه خوښیږي چې الله رب العزت ستاسو توبه قبوله کړي؟ آیا نشئ کولی چې دغه جمله د خپل ژوند شعار وګرځوئ؟ هغه جمله دا ده زما د توبې له شرطونو څخه یو شرط دا دی چې له دې نه وروسته به له رښتیا پرته بله کومه خبره نه کوم. ته د الله رب العزت سره دا تعهد وکړه انشاء الله چې الله رب العزت د ستا مرسته کوي. کله چې توبه وباسې د توبې د شرطونو نه د یو شرط دا وګرځوه چې له دې وروسته به زه دروغ نه وایم او تل لپاره به د خپل ژبه په صداقت او په رښتینولي باندې پرانیزم. الله به ستا مرسته کوي، الله به ستا توبه قبوله کړي. نو الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په ټولو حال باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې موږ ته د صداقت او د رښتینولي توفیق راکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خدایا پس سخت امتحان کی راغلم صبر جنگون دی دوران کی راغلم سارا منزل پسی ستړی
تگئی شوما سارا منزل پسی ستړی تگئی شوما سرو گرمیو د هجران کی راغلم تصویر جنگون دی دوران کی راغلم خدایا پس سخت امتحان کی راغلم تصویر جنگون دی دوران کی راغلم لوی شو پر زلمی دا گناه مهر لوی شو پر زلمی دا گناه مهر گیر پلومو دا شیطان کی راغلم تصویر جنگون دی دوران کی راغلم خدایا پس سخت امتحان کی راغلم تصویر جنگون دی دوران کی راغلم زای ولالی دی دعاوی زمان زای ولالی دی دعاوی زمان قبل دلو ارمان کی راغلم تصویر جنگون دی دوران کی راغلم قبل دلو ارمان کی راغلم تصویر جنگون